ورونو نن د نوي کال دویمه ورځ ده. موږ غواړو چې افغانستان کې سوله راشي، جنګ ختم شي، زموږ ګران افغانان په ارامه ژوند وکړي. خدای دې وکړي چې د وزارت د زراعت مامورین دغه کوچیانو ورونو ته توجه وکړي، دغه وزې یا ورې ته په وخت واکسین کړي چې مریضان نه شي. کوچیانو خلک ډېر تکلیف وباسي او په اقتصاد کې رغنده رول لري. ګوره زیړ غوړي، کوره خیدک، پوڅه دا ټول د وزې یا د میږو نه کېږي. بل دغه قالین یو غټ تجارت چې موږ د خارجیانو سره لرو، همدغه د کوچیانو د برکت نه ده یا لینسي څه نه جوړوو. او په امنیت کې هم رغنده رول کوچیان لري. په تاریخ کې د احمدشاه بابا، میرویس خان نیکه یا د داود خان د شهید په وخت کې د شاه غازي امان الله خان کې انګریزانو په تاریخ کې په صلح، په امنیت د افغانستان په ازادۍ کې رغنده رول درلوده. اوس زه په ډاکټر اشرف غني غږ کوم چې دوی باید د کوچیانو مشرانو ته توجه وکړي، د دوی ستونزې حل کړي، دوی ته سیار مکتبونه جوړ کړي چې دوی تعلیم وکړي په زامنو باندې. بدبختانه چې زموږ اوسنی حکومت خو وزارت معارف توجه نه کوي او د دوی مشران توجه نه کوي. د دوی مشران هم ډېر ډوډۍ خواري دي او مخته مشران چې و تکړه خلک وو، د خپلو کوچیانو د ولس ستونزې باید د حکومت سره شیر کولې. او بل دا کوچیان په حکومت کې رغنده په امنیت کې ډېر رول لري، ځکه دوی په سرحداتو کې پوهېږي، ښه نفر بد نفر پېژني، ډېر قومي جرګې کړي دي. ولې خدای دې وکړي چې اوس هزاره ورونه د کوچیانو په حق کې ظلم ونه کړي. دا د دوی مال نه پرېږدي چې البندو ته لاړ شي. سابق به کوچیانو خان به وو، رمې به وي، غټې غټې میږې وي. ولې د شهید داود خان حکومت چې د بینه لاړه، نه کوچیانو د افغانستان ټول خلکو ډېره قوي ضربه په افغانستان کې وخوړله. اوس به ټول ولس د ډاکټر اشرف غني د حکومت نعمت دی په نوي انتخاباتو کې د کوچیانو ورونه ټول ولس باید رایه ورکړي. او زه ډاکټر اشرف غني ته وایم چې البند ته باید کوچیان لاړ شي او هزارهګانې مخه ونه نیسي. ولې بدبختانه و داسې غدار تنظیمي حکومتونه راغلل چې د ټول ولس حق یې خوړه. خپله ډاکټر اشرف غني یو ښه ملي برنامه لري. زه ملک اکبر د سولې طرفدار، د خلکو خدمتګار. خدای د افغانستان کې سوله راولي چې جنګ ختم شي، زموږ ګران شریف نجیب مسلمان خلک په ارامه ژوند وکړي. ولې سوله د ټولو افغانانو په ګټه ده. طالبان